ترجماننا كأنه بزج لك رچيلي بچي شه الله مخيله ولاړي رپیږي به ټینګي ګوبنه د ملائک به موږ د الله مخيله ودري والله به ته پوښتنه کوي چې لما فعلت وكيف فعلت بندره کار دی ولې کړه ودري څنګه کړه لري چې توحید درکې نه او رسول الله سنت درکې نه بس ناکام ک توحید درکې وو چې ټول اقسام د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص دي او د محمد رسول الله سنت درکې او تابعداري پوه شي کامیابی ډېر مزيدي به الت امن نه ان شاء الله کله به دې بارے خبرو کو د عرش نه سره پاس سل کسان به الت اشاری د عرش لاندې هغه کم کسان دغه مشخصه موضوع ده اته شمه بارے کې څنګه الله پای باندې تفصیلی مسله کړی ده یوم الطلاق انسان به خپل عمل سره مخامخ شي الازف الله دا خوري رانیږي ورځ ده یوم التناد چې ورځ چې به دې ورځ کې باوازونه کېږي جنت والا برلا اعراف والا لاندرا يوم الجمع دا د جمع کېدو ورځ ده زمونږ اندامونه بل را جمع کېو زمونږ د روح په دې بدن سره جمع کېو موږ به الله مخیر ورجمع شو رسول الله فرمای بعض انسانانو په یو سورلې ناشتي بعض په دوه کسان بعض درې د الله نبی فرمایي بعض د انسانان به په یو سورلې بلش کسانی بعض په پیدل رواني بعض به د شي رواني چې د په اوچتي اسمان لا او سرونه به کته داس موږ په خلو وای د چوک پورې موږ نشو تللی جمعات نه بار عائشہ رضی الله عنها یا رسول الله دا ول دا څنګه ویل کڅن چې موږ الله قادر دی چې په خو روان کړی نو په دیم قادر چې ولټم روان کی د انسان داخله او د سترګې د پوزه د غاخونه دا به دي کانو بوټو وغیرہ سره لګیږي سختي سره زخمونه به یوم الیم رب العالمین فرمای دردناک ورځ ده زمونږ الله چې وشي له دردناک وي هغه به دردناک کوي ځکه الله لوی دی د لوی ذات تعبیر به لوی یوم الوعید الله دا چې ورځ چې به ورځ به عذابونه ورکم د ملائکه له د انسانانو له ملائکه په واسطه عدی بن حاتم فرمای زمونږ الله چې کله ملائکه له امر وکړي چې خذوه راوي نشي د دې یو کمزوري بنده پسې به اوې سره ملائک الله راوچید کی قرطبی لیکي کم ملائک چې د دې اوګي د یو طرف نه تر بل طرف پورې د مشرق او مغرب په اندازه باندې مسافه اسی یو لس بدمعشان چې دا راګیر کې په وجه کې سملې لس نه بلکې دوه کسان چې په انسان باندې راشي قوي او د څه قوي دي چې زمونږ الله فرمایي قوي دي زمونږ الله چې هغه اخلاق هم دې سخت دي ترسم نشته یوم الخلود الله دا شو ورځ را میشوالي یوم الخروج الله دا وتل ورځ انسانانو د قبرونو را بارش الواقع الله واقع کی دن کې د اخرت اسی غب شپ عقیده ورته لړی لیکن دا غلط عقیده دهرین دا وای د دې دنیا نه څوک راغلی دی چا کتلې ده سختی چاري درې ده مزي چاري درې ده اسی دروغ جن عقیده ده الله یې زبر راجمه کوم یوم التغابن الله دا چې ورځ چې انسان د نقصان به راخکارش قران کې الله فرمایي متففین دا من هغه انسانان چې هغه په ډنډه کې تاوان نقصان کوي توجه دکاندار دې به تور مثال یو شی تلی او هغه به دې کې کمی زیاته و کې الله دې چې انسان برباد شي رب العالمین فرمایي دې چې انسان به جهنم منځ به وزن به دا ډنډه عامره ظاهری دکاندار او د قشن مناسبه چې صحیح دین تشریح نه کی بلکې بده کې کمی زیاته و کې ګول مولوي کې چې لکه داخله زمانه خپنه شي یو نوم لرم داخله ما باندې فتوا ونه لګی چې لکه تخم ګوره پلانې نو رب العالمین فرمایي چې اے مولا سره د علم نه تعالی تبیرش اے دکاندار سره د دکانداري تعالی تبیرش دا د شورز د انسانانو دا نقصان نه برخکارش دې سړي دا نقصان کړي دی دې سړي دا نقصان کړي دی انسان دا قران کې الله فرمایي د ظریف اندازه باندې عمل چې شوی ام الله به راخاره کی زرا ترمذی رحمه الله روایت نقل کړي او سړي ویل چې دا قسمه لپاره کافر دی بس چې د زری حسابونه الله ما سره کوي الحق الله یحق ورزا القارع د ورځ ټنګون کې دا انسان په غفلت کې واقع دی بل سړي ته پړقو باسي بره مخ باندې رانیږي زړه ورته وټه کوي یوم عسیر زمونږ الله فرمایي ډیره سخت ورځ ده انتهایی سخته رب العالمین چې وشي له سخت وي سم خیل جګه باسان شي چرته باسانېږي نه یوم عبوس الله د څه ورځ د انسان د تندیو بګرا تریو شي را غونج وشي
طبعا چې انسان به یوځای کې تاوان کړي او د خفګان سره مخامخ دي مخله شي وګوري د په مخ کې خفګان علامات معلومیږي الله ته دې مران کم